خبره د افغانستان تقریر شه دغه کړې وه چې د وړو خلکو ته ده د افغانستان تذکرې جوړې شي که چېرته په دا خبره د عارف مرګ راوکېږي موږ نن دا مطالبه کوي چې بلې خلکو ته دا د افغانستان ترکغې جوړې شي د تذکرې راوکېږي موږ د تذکرې د افغانستان د حکومت نه غواړي درېیمه خبره یې دغه کړې وه چې ټول افغانانو ته یې دا ویلي وي چې که جنت غواړي به د افغانستان په ملي اردو په څنګ شه ودرېږي و د هغې په سپې شه شامل شي زه دا خبره کوم چې که افغانان جنت غواړي به جنت د طالب څنګه نه ده جنت د ملي اردو په سپې شه ده ټولو افغانانو ته دا درخواست ده چې افغان د ملي اردو مرسته ته وکړي زه دا خبره دغه ریاست ته کوم و دوستانو یې ملګري چې د شهید ډېر مبارک و ډېر خوږ نوم ده دا د الله پاک څنګه ډېر قدر لري خو د پښتین خلاف دا شی لکه په ګوښې د زهر غوندې استعمالېږي کله چې د میږ سړی مړ شي دا یوه خبره په ذهن کې کښېنوي چې دی وژله دا شهید نه ده ځکه چې د شهید پوښتنه نه کېږي و د هر د چې موت کوسۍ کوي پوښتنه کوي موږ یې پوښتنه کوي د موږ یې هر موت کړی ده د موږ یې ورېر موت کړی ده د موږ یې ورېر وژله ده موږ د په دا شهادت نه نه خطو کوي او د شهید یې موږ ته په داسې شکل چې یې پیش کو چې کله یې کیر درته راوړي کله یې مطلب دا د موږ ته په کیر شه سملی کله یې په وینې شرته ولمبی د وی چې دا خو شهید شوه ده د میږ دا پته نه کوي چې د میږ ځای ورېر د میږ عزیز د میږ ملګره د میږ تدبیر دا چا وویژه د دومره ډېر صفتونه ورته بیان کړو چې که موږ وایي چې دا خو شګیرر سره کړي دو بد یې نه دی سره کړي یار بنده موت کړه موت یې انعام راکړه ده په هېڅ صورت باندې نه را موږ خپلې ملګري ته شهیدان نه ویئ موږ ملګري یې وژلي دي اډ یې موت کړه ده و پوښتنه یې موږ کوي الله پاک ته په دغه درجه توفیق راکړو چې موږ د خپلې چې چا مې اډینه موت کړي دي چې موږ د هغې نه پوښتنه وکړو زه خبرې ویږدوم نه دا ځکه دا خبره کېږي د ریاست په دا ډېر مروار ده چې د میږ نوم واوخلي یې و مختلفې حربې استعمالوي د میږ د اتفاقیې دپاره د میږ ځنه ساده ملګري دا خبره کوي چې محمود خان جلوسې ته نه وته راغی اسفندیار خان نه وته راغی پلونکی نه وته راغی هېڅ ته نه یې وته راغلي میږ د چا نه ګیله نشته ملګري د چا نه ګیلې مه کوي په قتل پسې روان شي د قتل لمن چې د نفوسه نه شي دا ټول مطلب ده د قتل لمن چې د نفوسه نه شي قتل په لمن ونسي ګیلې د هېچا نه مه کوي دا پارټي دا مه شاوې که موږ د دې نه ګیلې کوي نو ولې پټي یې مرچ کېده ولې به دغه مطلب د نه خپل ځان ته تحریک جوړوو موږ د هېچا نه ګیلې نشته موږ خدای په فضل سره په هر چا نه مضبوط په هر چا نه زړور په هر چا نه منظمې بل چا نه موږ ګیله نه کوو ماته د جنوزۍ و د فتحې ګیلې دا د غم د سودي خبرې دي سیک د چا نه نه کوي که کله مطلب دا ده دغې خلکو ته ورجوړه شوه تو صاحب ما ورسیې خو ګیلې د هېچا نه مه کوي د پښتنې د مشرونو نه مه کوي بې اتفاقي هېڅ قسم پوسټ په فیسبوک باندې یا په خپلې خبرې شی په هېڅ صورت باندې چې ونکړي زه دا خبره درته کوم چې د کوم ملګري وایي چې یاره په چار دو چې موږ زر چیک شي وسله جدوجهد وکړو وسله واله مبارزه وکړو دا یو آپشن ده خو په دا نه مخکې موږ ته ډېر مزال پوتې ده موږ ته د منظم کولو دپاره خپلې ملګري د تحریک سره د نظریاتي تړیل په سلسله شی بې انتها خوري و محنت پوتې دي که کله موږ په یو شکل شه منظم شلي چې ټیم منظموله د وسلوالې مبارزې دپاره جاري ده تاسو یقین وکړئ چې یو سکنډ هم موږ لیټ نه شي په هغه ورځ باندې دا مبارزه موږ شریکوي خو چې موږ په شرطیه باندې پیدا شي چې کوم د دغې مبارزې دپاره هغه شرایط ضروري دي ویرایي یې مه بېشکه نن موږ کمزوري خو ویرایي یو آنه یو شهید مې نه ده ویر کړه نه مې د وړو شهیدان ویر دي نه مې د خلق عمر شهیدان ویر دي نه مې مطلب دا ده ارمان شهید ویر کړه ده بلکې دا خو ته پرېږده چې د اویا زره پښتنو شهیدان شوي دي چې د تیسري یې بېداره شوي دي چې د کرې بېستري یې شوي دي دا ما نه دي ویر کړي په هېڅ صورت باندې یو شهید یو هغه هر عمل چې کوم د پښتنو په ضد شوه ده یو د موږ ویر کړه نه ده ځان سره یې داسې شړی
سره لرکای ابوتا ورچای هغه نه بعد هر ورځ تزکای او ان شاء الله وخت ورسي چې یې په سلام میش د هر شي بدلاو خلید تغریه ساتنا دای دا باندې چې دا خو دې شتګر دی وکړ چې کله میش د عارف جنوزا وکړه میش د وننه ارزماک پلیار باندې تللی بانیتا وولس چیک پوسټینا میش مخه ته روغلل په دا هر یو باندې و دراولي هر یو پښتنه نه وکړي چا په سلهجا بدغه ته سړی هیرون شي چې په دا کمال یار باندې د آرمي وولس چیک پوسټینا دي چې سمرا ډیورین لاین دا دا باندې و 300 کیلې دي په زره پکټینا دي دا د شتګر چې د عارف یې شهید ک عارف یې مړ ک عارف یې وژو دا د کیما نه روغلل دا په کیما یار روغل دا غاد به روح یې پسې د نرا نه چلېږي دا د شتګر چې کله د زربیاس اپریشن شې کو یو د شتګر د مشتاو شای چې په دغه اپریشن شې دی مړ کړه دا یو د شتګر د اوشای چې جنوزه شو یدو یو د شتګر د قبر د اوشای چې دا په دغه اپریشن شې شری شو دا دا اپریشن زربیاس د شتګر د خلاف نو د شتګر خو ایسا اتو سره پټینټیشن وستي د شتګر خو ایسا اتو سره پټاونیشن وستي د شتګر خو ایسا پټاونیشن وستي د شتګر خو ایسا ونشه په دیروم شاشن وستي دا اپریشن چې کوو د بنیادی د پښتون قوم خلاف کړه دا په دا وطن باندې قبضه کوله دا وطن یې قبضه کو تیارن ګډه خلاف یې کړه دا ترماس خلاف یې کړه دا یعنی کروش خلاف یې کړه دا کمبر خلاف یې کړه دا دا حال نشته امن جوړای دا ګڼګپ نشته امن جوړای چې ټول دنیا ته چې په غونډه دنیا باندې وبروغله ارچا هر ملک دغه د ختمولو پوره لګیا شل امیر د ریاست لګیدل په ټله باندې برید وکړو په سوال باندې برید وکړو او وایي د مرګي په استعمال کړه داسې بننګا داسې وږي داسې سولګری دشمن سره مشتو سره مخامخ شوي چې هغه دا وبا ټله د پورا سوال د پورا او د پی ټی ایم د کرستولو د پورا دا وبا استعمالای ولګیا د استعمال یکړه ملګری زننده یو خبره درته کوم چې کله د ایران نه د زهرین رتلل د کرونا وباول دې پروګرام داسې و دې پروګرام دا غو ازکه د ژوند نه چې کیما دی خان تلجر سی غار دا اثرینه وړاو کړ اروډ یې بانک پروګرام یې دا چې دا بسینه مش په وزیرستان تیر کو په جنوبي او په شمالي چې دا و په وزیرستان شخ راشي خو چې تا ویل چې نه دا روډ مشته کوادر د پورا پچار دا ا پلان یې په دا وجه باندې ناکام شو کړي دا و به مشته څه تور وړلا و مشته د ژوند ځون مشته څه مشر دې په باندې وخت کو ټوله چلته میجور خبري ټوله مکرته میجور خبري ټوله د فکر او ټوله څه میجور خبري پی ټی ایم مشروط قسم را دي دا په هر شي باندې پیډي ملګری چې چیرې تکلیف د ازمایش په واشه خپل اتحاد خپل تنظیم سره او د خپل مشرونو سره په وختون دا چیرې په داسې موقع شه درنه ګډ وډ نشي ځکه چې دا د دشمن جنډادو دا دشمن دا غوړي دا لکه څنګه چې نظیم درته وویل چې په دغه جشن باندې په دغه مرګ باندې جشن مناو کو گورنر پنجاب ټیم چې څومره د ای اس پی آر د نره ټولز دي دغه ټوله دا شای پوسټینه وکړل داسې دشمن دمره بننګا دمره بدستیرا دمره بنرخه دا خو مش په دنیا شه هجرند لیدلا چې تو ته ولاش پریت وی تو خپل شهید شړاوې تو مخ پسا پیړې وای و دای مې ملاندې در باندې وای چې نه دا دوا جنوه دا هوا دا دوا جنوه دا هوا دې خبريال ته په هغه شوم باندې ډېر مله ټلیفونونه کېږي چې ته داسې ویا چې دا داسې شوي وي میرا داسې یې باره وایي چې څومره نمایندګان دي هغې ته دا ټلیفونونه کېږي چې داسې ویا په درویه یوه سټوري وتړل شي دا داسې ویا په خپل ریډیو په خپل اخبار په خپل چینل دا خبره کوه چې داسې دوی د عارف په دا وجه مړ شوه ده دا د میر داسې یو ظالم و د بجبره بننګه ریاست دشمن سره مخامخ شوي چې دا د میش په مرګې باندې ملانډې وایي میرا میش شاهدون ندی پچار دا یوه خبره بیا درته ریپیټ کوم چې کله په داسې واقعه شوه مې ملګری یا عزیز مړ شي چیرې شهید معادلي یې دی وژنه ده دی مړ کړه ځکه چې د شهید څوک تیر به نه غواړي اخو هغه کراني نه په خوښای چې دا خو لکه چې ډېر غټې نام ورته ویر کړو
داسې وایي چې دښمن وژله ده هډ مې موت کړه ده که وس مې بار شو نن وې کمزوری وم یوې پوښتنه کوم زه لکه یو ورځ بیا د کوڅې د انتحار